بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو درانه مېلمانه چې دلته تشریف فرما دي د ګجرات نه راغلي، نومونه یې نه راځي، معذرت وایم، او یا د رستم نه راغلي یا زموږ د کلي د خواوشا د کاري صاحب شو، هغې ته د زړه له کومې نه هرکلی ویم. او یقینا چې تاسو ته پته ده زموږ د اجلاسونو دا سلسله منقطع شوې وه، د ملګرو ما ته وویل چې یاره دوباره دا شروع کوو. نو ښه خبره ده، مطلب وخت قیمتي شي دی سره مېلمنو په وړاندې ما خو څه تیاری نه وکړی، خو یو غزل به ووایم درته. هغه اردو یو شعر دی چې اتنا قریب آؤ کہ جی بر کے دیکھ لوں، شاید کہ پھر ملے تو یہ ذوق نظر نہ ہو. دا ما مطلب کړی ده. نو څه وایي چې دومره نږدې راشه چې د زړه مې تنده ماته شي، دومره نږدې راشه چې د زړه مې تنده ماته شي، هسې نه سبا مې د نظر هغه بساط نه وي، او مینه که د عشق مقام د عقل په لار عمومي، مینه که د عشق مقام د عقل په لار عمومي، چرې د مرګ زهر به په جام کې د سقراط نه وي، او په ما خو هر ارمان د تړمو اوښکو پیرزونې کړي، په ما خو هر ارمان د تړمو اوښکو پیرزونې کړي، خو بې ستا د غمونو به مې ګله څه حیات نه وي، او ګله یو ځل بیا که د مسکا په شونډو راوستا، ګله یو ځل بیا که د مسکا په شونډو راوستا، د یو ځلې مرګي نه پس ژوندو لره اموات نه وي، او عدل د فاروق که چرې روی زمین مسح کړي، عدل د فاروق که چرې روی زمین مسح کړي، نو یو سپی به د تندې مړ په ساحل فرات نه وي، او زمونږ عدل د فاروق که چرې روی زمین مسح کړي، یو سپی به د تندې مړ په ساحل فرات نه وي، او زمونږ بېقراري به ای حسرت قرار عمومي، ټول عمر به دا د مجبورو نه ډک حالات نه وي. مننه، مهرباني، بس مېلمانه به څه ووایو. شکریه.